بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، زه غواړم چې تاسو سره خپله قصه شریکه کړم چې څنګه په سخت وخت کې، په تنګ وخت کې الله سبحانه وتعالی زما مدد او کومک وکړو. یو ورور ما ته پیسې راکړې وي به طور امانت، خو دا اجازه راکړې وه چې ته دا پیسې لګولی شي، خو چې کله هم زما په کار شي نو ما ته به واپس بیرته ضرور راکې. ما مو سره ومنله، هغه پیسې ما بندې کړې په یو کار کې. څه وخت بعد د هغه ورور پیسې په کار شوې او ما ته ویل چې زما پیسې ضرور په کار دي، ما ته پیسې راکړه. چونکې هغې سره ما وعده کړې وه چې د هغې هر وخت په کار شي نو زه به هغه ته پیسې ورکوم، او پیسې ما لګولې وي. نو پریشانه شوم ما چې دا به اوس څه کېږي، پیسې خو ما لګولې دي، نغدې پیسې ما څه شته دی نه، او د هغې پیسې په کار دي. ډېر پریشانۍ ویوړلم. دغه وخت کې زه روان وم کلاس ته، نو الله سبحانه وتعالی ته مې رجوع وکړه او د زړه د اخلاصه مې الله سبحانه وتعالی نه دعاګانې وغوښتلې. ما ورته ویل چې یا رب العالمینه، ته زما په مشکل باندې پوهیږي، دا مشکل په ما باندې آسان کی. دې کې یو ساعت تیر نه و چې کله ما خپل موبایل کولاو کو او انټرنیټ مې فعاله کو، نو ما ته د 8 میاشتو تنخواه راغلې وه. زما کېدله د 6 میاشتو تنخواه، لیکن 2 میاشتې اضافي تنخواه راغلې وه ما ته د راتلونکو میاشتو. ډېر زیات خوشحاله شوم. او ماښام کې زمونږ د یو کسټمر سره، د یو خریدار سره ملاقات و. هغه کسټمر داسې و، هغې سره زمونږ داسې خبره شوې وه چې هغه کله مونږ نه مال ویسي او بیا دوباره دویم اډر پسې راځي، نو بیا به هغه اولنۍ پیسې ختموي او دویم اډر به وړي. خو دغه وخت هر څه برعکس وشو چې کله هغې سره ملاقات کې کېناستلو، خبرې اترې م شروع کړې، نو د ورکړې او راکړې خبرې وې د تجارت. نو دې کې دغه ورور مونږ له چې دی د اډر نه مخکې پیسې راکړي، مال لا تیار نه و او پیسې مونږ ته راکړي. نو چې کله الله سبحانه وتعالی تا د لارې اسانۍ، بیا همدا شانې کېږي. حالن کې هغې به مونږ ته د اډر نه وروسته پیسې راکولې چې دا مال یې وړو، بیا هغې خرڅوو، بیا دوباره دویم اډر پسې راتو، نو بیا به د اولني اډر پیسې راکولې. خو دلته هر څه برعکس وشو. نو پوه شوم چې دا د الله سبحانه وتعالی مدد او مرسته ده. کله چې انسان الله ته متوجه شي، خپل مشکلات، خپل حاجتونه هغې ته ووایي، نو خامخا الله سبحانه وتعالی انسان سره مدد او کومک کوي. ځکه الله سبحانه وتعالی بار بار موږ د قرآن کریم کې فرمایي چې ما نه دعا وغواړئ، زه ستاسو دعا قبلوم. دغه رنګې د مشرکانو حال الله سبحانه وتعالی موږ ته بیان کړی دی. هغه خلک چې هغه داسې یو ګناه کې اخته دي چې هغه په ټولو ګناهونو کې الله سبحانه وتعالی ته مبغوض ترینه ګناه ده، ډېره بدي شي، ډېره بدي شي، داسې ګناه کې هغې اخته دي. خو چې کله هم هغې په مشکل کې راشي او صرف الله ته چغه ووایي، صرف الله راوبالي، نو دغه خلکو ته هم الله نجات ورکړی دی په دغه مشکل وخت کې. ما او تا خو مسلمانان یو، نو خپل الله نه دعا وغواړو، خپل ټول مشکلونه، خپل ټول حاجتونه، څومره مشکلاتو کې چې موږ دا صرف الله ته پیش کړو او الله نه د حل لاره وغواړو، نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی به خامخا زموږ مدد کوي. او بیا دا خو میاشت د رمضان ده، په دې کې خو خامخا د روژهدار دعا الله سبحانه وتعالی قبلوي. که چېرته تاسو سره هم داسې شانې واقعي شوي وي، د داسې حالاتو نه تیر شوي وي، نو ضروري موږ ته کمنټ کې ولیکئ، ځکه ډېر ملګري به د دې نه فایده واخلي. او چې کله ما سره دا واقعه وشوه، نو د هغې نه پس زما په الله سبحانه وتعالی باندې نورم ایمان مضبوط شو، او ما ویل چې خامخا الله سبحانه وتعالی خپل بنده یوازې نه پرېږدي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.